اون نه پیژندل بس خپل څوک سپګنو نه دي موږ هم پټیږو هغه امریکا ته شکست ورکړ امریکا ته شکست ورکړ خو بیا ته وزرونه کوم چې موږ په رسمیت وپېژنو ولا نه پوهېږم چې دا څه رقم شکست ده زه خو امریکا کې شکست نه وینم زه خو امریکا کې د باندې داسې ښایسته واوره بریږي ما بدلې ویلې مالې په تورو غرو باندې راتاو شول طوفانونه ګدۍ وریږي مزه دلته شپه وکړه پاتې څه باران ده نو واوره مې انجوی کوله خپله کافي انجوی کوو کار کوو ګلجانې تاسې په دغه 2-3 ورځې مخکې د سبت شمال کې په فاریاب په جوجانو سرپل د ولایتونو کې په نامه د لاریون خلکو پاڅون کړی دی چې مصالحانه راوتلي ولاړ وو کوڅو ته او طالبانو مخنیوی ونه شو کړی ځکه چې د دوی څه ډلته ازبکستان روسیه او ایران ولاړ ده او هغه پښتون چې په پکتیا کې چې د پلار د نیکه نه ډول او وطن ورته دودیزه یو دودیزه شکل لري یا مثلا د اناناسو پاتې دي هغه سړی راواخیستې کالي یې پرې وشکول بیا ډوه ته ور واچوه بیا به یې د مور د پلار کنځلې ورته وکړلې نو غواړو چې تاسې په اند باندې به د طالبان به وچلېږي په دغه ټولنه کې یا دغه کمې کړنې چې دا په خپل واک کې دي که د بلې خوا نه دا مضمون ورته راځي او دوی لولي ګوره دلته چې تاسې هر یو واستئ له ما نه ډېر هوښیار یې پوهېږم ښه خارج کې ژوند تېر کړی په تاریخ پوهېږئ ټول عمره مبارزه کړې نجیب جان اول دا ته ماته ووایه ښه دا جنګ جهاني کې دا روس څومره زیات لکه کوشش وکړو سهم یې وکړه نه مثلا ټانکونه او خلکو قربانیانه خو اخر کې د امریکا څنګه په اسانه باندې یو خواته کړل په مخ یې ورخه کړه او د چا په مټو د هغه کسانو په مټ چې دوی ته بې مزده مزدوري وکړي او بې مزده مزدور یا طالب ده یا مجاهد ده پوه شوې اوس ته چې د دنیا سره لکه دنیا چې څومره مثلا اول د امریکا وګوره دوی په 200 کاله د افریقایانې د خپل په اجازې نه بغیر که نه وداوت دیر ویل دلته یې راوستل کشتیانو کې راکش کړل 200 کاله په دوی باندې خپله مزدوري وکړه لکه داسې خلکو نه چې هغه د ویښې مور زوی وړي طالب دوی ته څه شي ده پوه شوې دا خلک که نه دوی دلته زه تاته ګورئ باندې زه دا اجازه نه لرم چې دلته زه کار کوم زه د دوی تاسې ته یو مریض دروښیم زه د دوی تاسې ته یو ماشوم دروښیم که زه دغه ګستاخي وکړم ما له دې کاره باسي پوه شوې خو طالب ورته خپله مور بې عزته کړه خور یې بې عزت دوی د تا د مور د خور په قصه کې دي دغه دومره غټ بلډینګ د په زراو کوټې دي پکې خپل سپینګیر ګوره امان الله خان چې کله غرب وکته هغوی ویل چې دا د موږ خو یو د مفتو دي که نه چې د سپینګیري عزت کوو د مور عزت کوو بچي عزت کوو تاسې په عزت پوهېږئ نه عزت شي ته وایي عزت دغه نه ده چې موږ هم د پولې داسې راټول کړي یو د دې نه چې موږ خپل سپینګیري ته ماشوم ته یو شفخاني غم یې وخورو د یو تعلیم غم یې وخورو هغه خو تاسې نه کوئ تاسې څه کوئ چې د لکه چا زه نه درته هغه فارسي کې یو متل ده وایي احمق که در جهان باشه هیچ کس مفلس نمیمانه مفلس در نمیمانه نو جهان ته احمق په لاس ورغلی اول مجاهد و بیا پسې لنډغر ده اوس پسې طالب ده پوه شوې تا ماته د فاریابو د لنډغرانو قصې وکړه همدغه چې دوی راځي اوس پښتنو پسې بد رد وایي اول د تاسې په دا فامیل کې ما سره پاس راسې قرور د تا څومره حیوانان څومره په یوه ورځ باندې 3 ډاکټرانې ورکړل له خپل فامیل نه ما ورور د امریکا په سویا کې هغه آیوي لیګ نه ګراجویټ شو د ټراما سرجن جوړېده هغه یې پرېښوده لاړه د افغانانو شاید راونیوله تر ننه پورې هغه د هیومن فرست په ځای باندې خپل درس و سبق یې پرېښوده شروع یې وکړه چې دا کوم طالب کوم غم پرې راوستی په دغو باندې لګیا سو نو زه دې ته صرف د مونږ زه ګوره دغه د طالب راتلون سره ډېرو شیانو باندې د مونږ سترګې مونږ په دې شیانو نه پوهېدلو تاسو خو په ټویټر کې نه یاستئ په ټویټر کې دومره تعلیم یافته د امریکا او د اروپا پی ایچ ډي ډاکټران راځي چې هغه په نوم تاجک او ازبک او هزاره هغوی د مونږ یو بل رقم ریشل پروفایلنګ یې راخیستی ده پوه شوې هغوی لکه زه بیخي په خپل ګوره ما ته خو پښتون ته یې نجیبه ما ته خو پښتون راسې کړور ده ما خو چې خپل فامیل ده راته نو زه نه پوهېږم چې دوی راسي دا نوي ځوانان دوی ته په خارج کې غټ کړي او داسې یو بده تربیه یې ورکړې ده نو زه کوم غم زه طالب وزړوم زه لنډغر وزړوم زه نیکتایي والا وزړم لکه رښتیا درته وایم اوس دوی وایي چې د مونږ هغه ډېر ښه ده سید اشرف غني فراري او پلانکایي داسې نومونه یې پرېږدي رشخان پې وښي په یو سپین ږیري سړي زه وایم چې ښه دی تا رباني سه لاړه له نواز شریف نه حلف واخیسته که نه بالکل قرآن دوی همدغوی ما ویډیو ورته بالکل بستر داسې بې شرمه دي یو خواته یو مکار چالاک یو حسود پنجابي سره د مونږ مخ ده بل طرف ته یو پست هموطن چې هغه نه ځان ته افغان وایي هغه نه ځان ته انسان وایي
دی هغه له ما نه وجود نه نفرت ده دی هغه له تا دی پرون یو خلکو د ملالۍ میوند پسې یو تعلیم یافته کسې خبرې کړې چې دا دروغ دي دا پلانکی ده دا بستانکی ده نو زه نه پاتې یم چې زه دې سره ودرېږم د طالب مخه راونیسم که زه د طالب شا راونیسم ته نه هغه نه د سړي زوی جوړ کړم په خدای راسې کړه دې زه خو نن دغه خبرې ته راغلم که دغه طالب باندې واقعا موږ خپله پښتنو ظلم نه و کړی جهادونه هم نه و راخیستي دوی ته هم د درس و د سبق لاره ورښودلې وه چې چې د تا اولاد نه جوړ سو چې چې له موږ نه جوړ سو دوی نه به هم هماغه انسان اوس به سپګمۍ کې رسېدلي اوس به سپګمۍ کې ناست دنیا به د شاره هغه وه مشکل دغه ده چې ته یو پنجابی تعلیم یافته که ته یو انګلیس سپین پوسټی تعلیم یافته که ته یو لنډغر تعلیم یافته که هغه بیا هم لنډغر ده پښتون تعلیم یافته کې د هغه له شاره دنیا خلاصېږي هغه به ځان ته عین به تر سپګمۍ وخته ورسېږي خو مشکل دا ده چې لنډغر پنجابي انګلیس ټولو لاس یو کړی چې د پښتون پرتګو بس دغه پروژه روانه ده پوه شوې که طالب هم یې نه دي پرېږدي که ډاکټر هم یې نه دي پرېږدي که ساینس پوه هم بله ورځ ډاکټر نجیب پسې دوی خبره وکړه امان الله خان دوی راوویسته احمدشاه دوی له قبر راوویسته میرویس نیکه دوی له قبر راوویسته ته ما ورته ویل ملکه په د امریکا کې چې تاسې ناست دي دا د احمدشاه بابا چې کوم وخت کې راغلی افغانستان یې جوړ کړو نو د امریکا خو جورج واشنګټن 1773 کې او احمدشاه بابا په 1747 کې د افغانستان بنیادونه کېښودلي وو هغه خو په هغه خپلې جغرافیه پروت و نادر شاه افشار ته کار کوو هغسې چا مردار که کوهینور یې د هند تېر نه راواخېسته تر ننه پورې هند وایي د ما کوهینور تا وړی ما له تا نه ما کوهینور له کوم ځای راوړی د تا کوهینور نادر شاه سره څه کول نادر شاه خو له ډهلي نه کوهینور نه و راوړی هغه خو له احمدشاه بابا خو له نادر شاه نه راوړی اوس ته به د هندو سر څه خلاص کړي د هندو سر خلاصېږي خو د دغه لنډغر سر نه خلاصېږي خلاصېږي تصدیق دا کار کوي دوی بالکل بله ورځ خو بیا ګوره قرآن کې راغلي وایي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس له جن او له انسان سره د لنډغر له شر نه د طالب له شر نه بس چرقل پې وایي دماغ دغه منتره ده خورجانې زه یو شي ته زه حیران په دې پاتې چې زموږ په افغانستان کې د ظاهرشاهي دوران چې و هغې کې ډیموکراسي وه خو دغه کله چې دغه د کمونستانو په نامه باندې هغه دا بیخي خبرې لیبرالیزم ته ووتل یعنې دومره دوی ځانونه پرمختللي بولل چې یو کلاسیک الیمنټ په ډیموکراسۍ کې دغه خلک چې د حافظ الامین ډله وه چې زه هغه منفي پوینټونه لري مثبت هم او د ډاکټر نجیب ډله وه چې اول خو دا ده چې پنجابی راننوته د تا په کور کې د تا ولسمشر یې په دار وژړو بیا به یې بې اجازې راننوته د تا په کور کې د تا ولسمشر یې دا یو بې غیرتي بیا هماغه ډله د ډاکټر نجیب هغه چې ډاکټر نجیب په پلویان چا چپنه اغوستل او چا په کور په سر کړی چا بوټونه په کړي اوس د طالب طرفداري کوي هغو لپاره څه ویل لري خورې ګوره زه داسې چل ده د دنیا ما په خیال خو دغه داسې زه څه درته وایم خو زه خو مونږ خو بیخي لیونې کړي یو په دې چې له کومه لاره دوی سره راونیسئ که اشرف غني ورته راوړې دوی به په بل تالار کې ناست ځان ته به رئیس جمهور الفونه باخلي دنیا ته دې شرموي که ملا برادر غني ورته راولې خو یو هم نه ده خوشحاله پوه شوې نن که په کابل کې خویندې راوستې دي هلته هم په قرار دې نه پرېږدي تر پرونه پورې په همدغه کابل کې به لنډغر په یو په بل نوم به راغلل له غرونه به د کابلیانو بیخي به یې تر سپږمو پورې راوستې لکه چې کینې که نه یو رقم خبرې به کوي چې نه 100% پښتانه ټول طالبان دي بله ورځ وایي که موږ یو ښه هموطنان نه سو یو ښه یا ګامسایي خوب خو میشم بله ورځ پسې لا بل هغه څه ده مردارخورې فدرام هغه وایي پدرام وایي زه غواړم چې تاجک طالب ازبک طالب هزاره طالب راجک سي د پښتون طالب بشم که اوس ته افغان نه سوې ته څه سولې پښتون طالب هزاره طالب او دغه دې خبرې له چا نه زده کړې دا اصلاحات خو په پاکستان کې کېدل چې دا پاکستاني ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستاني طالبان ګډ طالبان بیډ طالبان اوس همدغه د ګډو د بیډ طالبانو اسلام مشرف راخیستې وه نو په دې ته پوه سه چې دا پدرام له چا له مخې نه راځي څوک یې رالمسي نو چې دوی داسې کارونه کوي زه خو بیا لیونی نه یم چې زه دوست باید داسې دا هغه شروع سم هغوی پر لیش کې اچوم هغه یو که سپی هغه خو به پاړی پسې ورواچي سم به کړي نو چې دواړه درته سپي سي که یوه کې پاړی اچوي بل دې خوري که بل کې پاړی اچوي بل دې خوري نو داسې پرېږده داسې دا لنډغر طالب یو بل سره معلوم کړي مننه خورجانې پاڅون صاحب د ډاکټر صاحب نه څه سوال لرئ تاسې نه زه به څه سوال لرم هغې خپلې خبرې وکړلې وضعیتي صحیح خبره ده ټولې چې ویلې دي صحیح ده دا د هغې نظر ده او حقیقت هم همداسې ده کوم لنډغر چې دي هغه خو معلومه خبره ده چې هغه د افغانستان بچي نه دي خاینان دي د هر خاین هټلر وایي که تا سره په توپک کې 10 مرمۍ یوه مرمۍ دې وساته خارجي دښمن ته او 9 دي چې دي هغه داخلي دښمن ته وساته دغه داخلي دښمن و هر نظام برباد کړی د اشرف غني
شاته هم دغه خلک ولاړ و اشرف غني ولې کمزوری و دا زه مخکې غږېدلم اواز خراب شو هغه تا بیا ویلې چې اواز صحیح نه ده ځکه ما خبرې پاتې سولې ډېرې دغه خلک و چې اشرف غني داسې محاصره کړی و د امریکا په زور باندې اوس پرون ما خبره واورېدله په اشنا تلویزیون کې چې امریکایي وایي طالبان چې دي طالبان هغه منګه غلط خلک په لاس کې نیولي وو یعنی موږ دوستم موږ سره مرګري وو او نور ډلې دا چې د موږ سره مرګري وو دا وای د قاتلان وو موږ غلط سوي چې موږ قاتلان د ځان سره نیولي وو یعنی هلته خبره بیرته پټه کړه وای خیر نو دغه طالبان بیا تاسو راوستل کنه منځته هغه ویل وای نه طالبان په زور راغلي دي دلته خبره بیرته بدله کړه امریکایان د دغه نه پتنګ شول چې دغه نظام همداسي یو چاته ورپرې خو او دا ډیر خو شو ګوره دلته بعضې کارونه داسې چې موږ د مجبورۍ نه دا خبره کوو که دغه نظام همداسې یوې ډلې ته یو تحریک طالبانو ته په لاس نه وای ورغلی تا به نن د افغانستان کې بیا د وینو تویدل لیدلي وای چې امریکا ګوره امریکا له دې نه په تنګه وه چې د غروزه زه خو د 3 لاکو درشي ور اغوستله دا د عبدالله پلار دغه درشیانې اغوستې وې نیکه یې اغوستې وې دا به راغی ښځه هم دغومره آرایش نه کوي پوه شوې خو مقصد هغه هم دا خبره وکړه نه امریکا په خپله دا خبره هغه اقرار وکړه چې موږ غلط خلک په لاس کې نیولي وو یعنی امریکایانو دا ویل چې دوستم چې و هغه یو قاتل و هغه موږ ته هیڅ په ګټه نه شو راتلی او دا خبره په هغه وخت کې موږ دا پروګرامونه و داسې د نجیب خان سره زه مخکې وغږېدلم چې موږ په هغه وخت کې دا نارې وهلې د اشرف غني نه مخکې د جان خو د حقیقت ویل 12 کاله مخکې ما پاتون صاحب هم دغه نارې وهلې چې دغه پروسه چې ده د دې چې دغه چا په لاس کې ده نه خو زه تا بیا خبرو کوم زه ګوره امریکا کې ژوند کوم تاسې به یا په اروپا کې امریکا کې یو بل مشکل ده امریکا کې دلته بعضې داسې خلک اوسېږي چې هغه بیخي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي هغوی خره و خچرې ساتي هغوی ته آرمش وایي بیا مورمن په میلیونه او میلیونه کمیونټي هغه خپل بچی مکتب ته نه لیږي دلته د خپل د مفکورې او د مذهب ازادي یې تاته درکړې ده حکومت سټیټ حق نه لري چې د چا بچی واخلي مکتب ته ولېږي درس پې ووایي پوه شوې نو زه درته ووایم چې دلته مورمن دي هغوی څلور 5 ښځې کوي د امریکا قانون نه ده خو دوی یوه ښځه قانون وکړي نور ځان سره چرچې ورته واده کوي په نکاح کوي اوس مشکل امریکا ته سوچ کوو امریکا ویلې څه طالب صحیح ده جنایات د افغانستان په حق کې کړي او ښځې مکتب ته نه پرېږدي مثلا هغه یو شرعي چې کوم اسلام ورښودلی دي د هغه خو په سعودي کې هم کېږي د غله لاس پرې کوو د زنا په تیږو وله دا خو ورته یو قانون ده یو شریعت داسې په پوهنتونونو کې هم خلک درس پې وایي په دې ریسرچ څه وایي په دې دغه سزاګانې عملي سوي د مختلف اسلامي دورونو مملکتونو کې خو دوی دغه خبره زه تاسو سره ډېر یقین کوم چې امریکا مشکل درلوده چې زه څنګه یو کس چې هغه په خپل لکه په شرعي سزا ورکوي یا په بایبل په ذریعه دا بایبل چې کوم دغه کې کم تومن دغسې سزاګانې دي کوم چې په قرآن کې دي خو دوی خو دلته کانسټیټیوشن کې نه هغه کوي که نه د هغو باندې عمل نه کوي د امریکا مشکل دا تاسې وویل چې زه څنګه یو قاتل چې هغه د په رڼا ورځ کې په میلیونهاو خلک په کانټینرو کې ووژل کله جنګي کې په څه رقم بسې دا دوستم به مرګونه کول نو هغه دوی ته ستا دوی دا د ریکورډ دا د دوی د جنایت چې کوم دوی کړی ده واقعا هم خلک یې مرګونه کړي دغه شی امریکا نه خوښوي ته به مذهبي تنګ نظر انسان امریکا قبلوي خو امریکا یو فاشیست نه قبلوي امریکا ته ګوره یو مذهبي تنګ نظر چې کوم دا هغه اروپا کې تاسو ژوند کوئ دلته ښځې څومره مخونه پټوي دومره کې سترګې راباسي څوک دروای سي چې ته یې مه کوه ته دا جرات کوی سي چې ته اروپا کې وې اوس ګوره په امریکا کې ښځې د موږ په چادري کې ګرځي په والماټو کې څوک د جرات نه سي کوی چې دغې ښځې ته ووایي چې ته یا لوڅه ولې خورې یا پټه ولې پوه شوې د ژوند کولو انتخاب دا یو د انساني حق ده او امریکا دغه حق ورکوي چیرې که طالب ویلې چې ګوره زه مې ښځه په حجاب کې ساتم په چادري کې ساتم په کوټه کې ساتم په دربچه کې ساتم هغه سره د امریکا مشکل نشته امریکا مشکل عبدالله سره درلوده د دوی کرپشن سره درلوده مسعود سره درلوده د دوی چې کوم انساني جنایتونه دوی کول لکه خپل اولاد مکتبونو ته ولېږي خو بیا طالبانو ورځ بعد ورځ راخیستې وه د دوی له ډاره کابل ته نه سو راتلی د دوی له ډاره ښار ته نه سو راتلی دوی داسې کومه د مکتب لاره نه جوړوله دوی دغه ریشل پروفایلینګ کوو چې افغان غولاست کې رقص مرده او دغسې جنایتکارانو سره چې کله امریکا ویلې چې سبا دا د ما په تاریخ کې ځي زه داسې یو کس سره کینم په ډایلاګ کوم
چې دغه په لاس باندې د انساني وینه نه صحیح د طالب چې د ګوره په امریکا کې چې یو کریمینل و د جیفري اپسټین دا هغه وړکې جنکیانو سره اسنامي کول ګوره د تاسو پرنس انډرو په ټایټل نه دا ګوره زه دا درته وخم بالکل دغه چې ګوره پرنس انډرو دته نن دا راغلی پرنس انډرو دا دغه بالکل ته ودرېږه دلته دغه دن یو کې امبیډل پرنس انډرو دا نن دلته اخبار کې راغلی دی پرنس انډرو او بل د تاسو کومه ګلیان میکسویل دا ګوره یو سزا قانون یا هغه شرعي قانون د ټول نړۍ ملکه مسیح ته سزا ورکړي خو ګوره د ملکه اوس هغه نه بعد دغه جیفري اپسټین څومره یو غټ نوم ګلیان میکسویل د سره د عمران خان ګوره دوی ټول په ورتل که چیرې طالب دا کوي چې زه شرعي قانون تطبیقوم هغه تطبیق کې که دوی لاسون په تیګو دی ولي په دغه په انډونیشیا کې هم دغه سزاګانې شته که لاس در باندې پرې کوي دا یو منلی سوی قانون ده چې د غله به لاس پرې کېدل او د زاني ته به د مرګ سزا ورکول کېدلې او یا نکاح کې به نه هغه ته به کوړې ورکولې یا به د غله مخ ورکه نو دا خو سزاګانې دي نو کوم کارونه چې مثلا رباني به کول کې ګټ بمونه پې ور واچوه د انسان وژنه او بې کوم جرم دغه امریکا جرم ګڼي صحیح د امریکا طالب سره دا مشکل درلوده چې تا ولې ماته اسامه رانه که اسامه دې په ماته په وخت راکړی و پوه شوې د ما به 3000 کسان نه مړ کېدل خو بیا هغه کې خو امریکا جګ سول ملا برادر نه نیولې ټولې بندیخانې ورته جوړې کړې دوی خو خپل ټولو قید تیر کړ داسې خو نه داسې دا یو هم قید نه دی ټولو قیدونه تیر کړي دي چې کله د امریکا په قانون کې ته قید تیر کې ته آزاد سولې اوس مشکل سره جوړ ک طالب نه را جوړ کړي مشکل تا ته لنډغر را جوړ کړي په یو ځکه به اشرف غنی حلف اخیسته په بل ځکه به عبد الله بن منله اوس د لارسي اوس د دالفونه واخلي په دې دنیا وای چې په اشرف غنی په لنډغر د امریکا زورم نه رسیده د اروپا هم نه پی رسیده خو غوې له د طالب لک پی رسیږي راځه سي دې په ګیر ورک نو دا خبره سوي نور پکې دې کې چې نه ویني ډېر فوق العاده او په ژوند پورې خبرې مو کولې دوه دقیقې راځه تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ډېر په ژوند پورې خبرې وکولې تاسو غواړم تاسو خپل اندونه مو سره شریک کړئ د دې په اړه باندې سب ډاکټر صاحب په هته د ډاکټر صاحب هغه فهم ته دانش ته د ډاکټر صاحب هغه ژوند ته ټول ته سلام کوم د ډاکټر مبارزه ته دا ډاکټر ساده تاسو مګړې خدای ته وګوره دا ډیره مبارزه خزه ده ای کاش کې زموږ په افغانستان کې موږ یو لږ دغه ډاکټران یو دغه د تحصیل کده خوينګ لرلې وای والله په بلا نه قسم ده چې افغانستان به نن په دغه حالاتو کې بنو ګوري عزیزانو واقعیتونه به هر وخت وایو او واقعیت هغه شی دی چې هیڅ کله نه پټیږي او لمر په دوه ګوتو نه پټیږي خو زه یو خبره کوم د ډاکټر صاحب د خبرې د تایید سره اوس تاسو وګورئ امان الله خان پښتون و خو ابي بوای کلکانی تاجګ دی ای کاش کې د ډاکټر راغلی وای د دولت ساتلای وای اماغه د امان الله خان هغه پروګرام د ترقۍ پر مختګ مخته وړای وای نه هغه څه هغه وکړه دای چور کړ چور شو کنه سو بلکې چور کړ بعد نه همیشه د هغه نظام رنګ شو سلويخ کاله ظاهر شاه د اشاره د دنیا د غدای کول هڅه کوو دغه د تورخم نیولې تر حیرتانه پورې تر دغه هرات پورې دغه فابریکې دغه سړکونه د هغه وخت سرمایي باندې دغه افغانانو په سرمایي جوړه شوې ده دا نه مونږ ته روسانو مخته جوړه کړله نه غربیانو مګر واقعا ظاهر شاه اوسو کولای الازر ظاهر شاه دی وایم خدای دې جنتونه ورور سلويخ کاله وا توازن د څه وساتي شام امریکا په استفاده وکړه ام د روسانو نه دا چې بیا روسان او امریکا د خپل سیاسي ټبرې جوړ کړي چې امریکایانو همدغه ګلبدین رباني او همدغه مسعود د اعلی د پنجاب په واسطه د پنجاب د استخباراتو په واسطه دا جوړه کړله د خپل منافع لپاره چې هغوی غوښتل چې د وطن کې د نظامي اړې ولري ولې دا نظامي اړې نه ظاهر شاه امریکا ته ورکړه او نه داود خان ورکړي بناءً امریکا دې ټکي ته متوجه شو چې زه باید دلته اړه ولرم خو دا اړه زه څنګه جوړه کړم هغه دی چې پنجاب ورته وویل چې زما خو د ډیورنډ کرښې موضوع دی ویل هله پیسه به زه درکوم نور دا خلک دا مفت ځوان ته راوله او نوم یې پرې کېده جهاد فی سبیل الله او 3 کاله ویې وژلم بناءً بیا هم زه وایم د افغان کور ړنګ شوی د افغان خاوره تباه شوې ده د افغان معدنیات چور شوي دي د افغان وینه تویه شوې ده دغه جګړه کې زه پکه ایمان داس د قفاتي د زبرې کې زم ګوره د ان ار اف چې اول راغلی ما ویل چې نوش جانم صدای تاسو وطن هم د کازاره ازبکی کې تاجک څومره حق سي ما د پر دکان ده دوی چې وکړه چې دوی یو ویډیو د سه مشهور اساس یو کس د ایفل ټاور لاندې ناس ده او هغه په ایس کې داعش خراسان باندې غږ کوي چې راسه زم خراسان غواړم داعش هم خراسان غواړي موږ باندې دوی سره داعش سره لاړ او هغه ویډیو ما ټویټ کړ زه دوی سپیس ته وغوښتم د ما دومره بې عزتي وکړه چې ګوره ته په زړه کې پاکه نه تا ولې دا ویډیو کړې مالې زه خو د لنډغر یو انسان دا خبره کوي زه خو مالې ما خو د اروپا یورپین یونین او د وی قانوني ادارې پکې ټاک لري چې ګوره اروپا کې دغه داعش نه غټه خطر ده دغه لنډغر درنیسه چې دوی غلط عقیده تبلیغات کوي خو د انسان وژنې ته دوی لمن وشي بیا د دوی نور خويند راغله
کې لاروبر چی ما هم دا خبر ورته کړه مالکانه داسې مسعود رباني ګلبدین محمد نبی حقانی راغلل خلیلزاد سره له ریګن نه امریکا نه توپکونه وغوښتل د وزیرستاني څخه قصور ماليزیا الحق سره نواز شریف سره رباني کېناسته مچان مسعود سره کېناسته پوه شو عبدالله دې مختلف مالنن په وزیرستان کې د موږ د انسان مې پښتني بوله مې مسلماني بوله مال د انسان خويندې د انسانانو هغه بې عزتي وسوه بې حرمتي وسوه ماشومان یې ورک سول سپین ږیري ځوانان یې بې عزته سول مالې څنګه زه هندو نه هم بدتر یم مالې هندو جګې کې په بنګالي هغه وکړه غیرت یې وکړه بنګالي 93,000 پتلونونه د پنجاب تېر نه وویستل زه مالې دومره بې غیرت یم چې د ما په دا لاروبر نه دا یم انسان څنګه مالې یو تور پوستی چې د یو سپین پوستي له لاسه بې عزتي کېږي له اروپا نه نیولې تر روسو تر امریکا او تر فرانس پورې که سپین پوستی ده که تور پوستی ده جګېږي د جورج فلوید سره درېږي داسې د وزیرستان خور سره درېږم د هغې بې حرمتي کېږي د تا له لاسه مالې وزیرستانی راغلی ورېږن ته یې ویلې چې ما ته توپک راکړه جهاد راکړه که د تا مسعود غوښته تېر نه زه مالې نن چې تاسې په کابل کوم اور بل کړی و سره د ګلبدینه د هغه اور لمبې لاړلې تر وزیرستانه نن چې په وزیرستان کې یو خور بې حرمته کېږي یو ورور بې عزته کېږي یو ماشوم یو سپین ږیری بېابه کېږي که ته پرې خوشحالېږي که پرې خفه کېږي که دا زړه دې هم چوي د وطندار څه پلار مې هم چې زه وایم دا روبر زه پي ټي ایم سره ولاړ یم هغه په پاکستان کې له تا نه په ارامه ناست په پاکستان کې خو پښتون درس ویلې سبق یې ویلې ژوند یې جوړو ته ورغلې هلته د جهاد ورته شروع کړ پنجابي سره کېناستلی ټول عمر به باندې هغه ویلې د ان پي والا عبدالولي خان چې دا جهاد نه ده دا فساد ده تا مالې هغه ته غوږ نیولې ته کوم پښتون سره ناست وې ته ډاکټر نجیب سره ناست وې ته چا سره ناست وې دوی وایي امان الله خان کې سړی دغه پښتون نېشنلیسټ او د دوی هغه کلکاني د که څه بلای و د بچې سقاو راته د سړي زوی شو چې هغه له طالب هم بتا هغه طالب خو ډېر ښه ده هغه په اوله ورځ هغه بیانیه چې ورکړه کلکاني اوله بیانات د تاریخ مسرشته په خپل هغه کې بیانیه کې ویلې چې بعد دې د نور وروسته د دې نه د ښځو ښوونځي بندې شوې د ښځو د ښوونځي دا تنخواه چې ده او دا کوم مصارف چې دا باید مولانو ته ورکړل شي اصلي مولان خو دوی دي یا امان الله خان په وخت کې دیموکراسي چا راوستلې همدغه پښتنو راوستلې وه د امیر شېر علي خان په وخت کې زده کړو ته چا وزیر موجود خان مومند څوک وو همدا پښتانه وو دوی ځوانان څوک وو دوی څه کړي وایي تیمور دهلي نیولې ده او هغه د اورنګزیب لاهور نیولی یو بابر مغول پوره دنیا باندې حکومت کړی ده د ازبک سي وو هغوی ورته غولایم تر ترکیه پورې لاړول نو زه ولې د تا لاندې کېنم مالې مه کېنم بنډه تم پسې ورځه نو ته خو ورته منګول نه یې ته د منګول یم که نه دا ګوره دې ته یو شي ته تاسې پام وکړئ ښه دا د چین د شمال څخه داخل کې راوستلي وو د شرقي او د شمالي سیمو څخه چنګیز په زور په خپلو حملاتو کې بیا دلته د عسکر په شکل افغانستان ته راوستل دوی اصل کې مغول هم نه دي دوی اصل کې چینایان دي ګوره د دې نه تاسې دا په دې تاریخ هم وپوه کړم خو ما ته یې ویلې وایي دا خان چې و د چینایانو وایي تاسې د موږ نوم پټ کړی ما هغه خپل ټویټر کې نوم پوځیان اته سوه کاله مخکې وو هغه خو 800 کاله زموږ د پښتنو وایي دغه خان چې کوم ده د خان لقب دا چینایانو لګوه وایي تاسې د موږ خان دا خان چې تاسې لیکئ دا د موږ پټ کړی مالکه زه دا له تاسې نه پټ کړی ښایي زه به ما خپل اخر نوم وکړه مالې دا بودا خو د موږ په خاورې و دا مې سینا کې خو بودا راوتی ما خپل نوم کېښود د فوزیه هندو اسرائیلي وایي قوم اسرائیل هستن مالې زه خیر د اسرائیل هم د ابراهیم اکا او د ادم اکا زمن دي پروا نه کوي د ادم سره بیا ټول یهودیان کېږي مالې دا زه اسرائیلي خبره دا ده که دغسې د سجرو پسې دوی ګرځي چې هغه د موږ د مغولو قبیلې بیا نو موږ خو وایو چې دا هغه د یهودانو ورکه قبیله ده بیا موږ په ټوله دنیا کې هغه کو پاچاهي کوو بیا خو موږ په ټول چین کې پاچاهي کوو په ټوله دنیا کې پیسې د موږ دي مهرباني پاتو صاحب په ټول چین کې که چا یو نوم راوښود د خان په نوم باندې زه خپله زه به وتم نسته په ټول چین کې پاسو صاحب مو ته ګورئ نن سبا ځان ته بودا وایي دغه د خان مسله چې دغه آخري خبره راسته څه ته خبره کو خورجانې د خان مسله د کله چې ازبکستان قزاقستان دغه سیمې ونیولې هغه ته د من تلفظ د منګ خلک جوپو ته تله نو دوی دغه مشر یا نواب یا بایی دوی ته بایی وایي موږ ته خان وایي خان یعنی شتمن ته وایي نو کله چې د چنګیز هغه د خان لقب دوی ورکړی ده او دغه د ازبکستان خلک چې دي برژنف ته دوی لقبونه ورکړي دي یعنې دا د هوښیارۍ نه یو کار اخلي چې ځان بچ کړي د دې تاریخ موجود ده زه سره بحث کوم مناظرې ته راشي زه به په سټیپ بای سټیپ سره مخکې لاړ شم مهرباني راسه صاحب قربان شم زما وایي هغه یو متل ته راځو وایي چې دا زموږ پلار وایي سواره مړ کړي که پیاده خو زمونږ د خیر وي ګوره قربان اوسم دغه زمونږ د وطن د بدبختۍ او ټبر یا دغه تیږه
کدا تاجک کې خو دې کدا لنډغر کې خو دې کدا هزاره کې خو دې کدا طالب کې خو دې کدا ما کې خو دې زما او ستا هدف دا و چې دغه وطن سیال شي دا عام سیال شي ټکنالوژي دلته راشي د ژوند امکانات دلته جوړ شي خو زه درته وایم پدرام او د پدرام امثالو هم فرید مصدق او د هغه امثالو هم والله په بلا د دوی مفکوره او د دغه طالب چې دغه نن تاسې ګورئ فرق نشته مګرم زه بیا هم دا خبره کوم چې پدرام او د پدرام ارمانونه په ژوند کې چې دا تاریخ او دا افغانستان او دا افغان بچي په ژوند کې نه عملي کېږي دا باندې دوی متيقنه شوي دي چې افغانان یو بد خصلت لري هغه خصلت دا دی چې د دښمن په مقابل کې وخت پوه شي چې ما نور زه بیا بېږم بیا دا یو کېږي چې یو شو چې یو شو راسخ جانه ماته یو دقه راکړه ما بله ورځ ما په ټویټر باندې دوی ته په تاریخ د ګریډ ګیم تاسې ډاکومنټري وګورئ په هغه کې لیکلي چې هغه یو انګلیس نوم یې داسې خو اوس هم کتابونه پراته دي هغه راغی پوره چاوني یې راوستله خو چې که طالب هم یا ورې په ستوکی ورته په چپه کوو ما ویلې د پنجابي وایسرا کتاب هم همدغه حال ته ورته د دغه قوم نه کوم خیر ویسې که نه خو بس که په ورځې باندې پوه شو چې ته بد کې ظلم کې ولا همدغه طالب در پسې راجګېږي ما زه خو به بیا هم انسانیت کې در سره خبره وکړم طالب خو بیا هغه خو د انسانیت باندې هم نه خبره کوي هغه دې بیا مذهب په لاس کې درکوي نو ما پرون د کریس الکسندر هم راغلی د کاناډا سفیر ابیب خان یو ځوان د ډېر د وال سټریټ جرنالست د مریم سلیمان خیل خور د تاسې نه زه دغه خاص کوم چې تاسو د ټویټر اکاونټونه جوړ کړئ موږ زیات هلته فعالیت لرو هلته ډېر د عاطف مشال راځي او د جنرال مبین راځي ډېر زیات ډیپلومات او مثلا د هغه راځي سفیران راځي د امریکا کانګرسمنان راځي د لنډغرو جرنالستان راځي د هزاراو جرنالستان راځي نو ډېرې په لیول باندې خبرې کېږي هلته زه غواړم تاسې څه هم واخلئ ما هم دا خبره وکړه چې هغه ورځ بس وډارسه له هغه ورځې نه پاکستانه کومه ورځ پورې چې تا ته بیا هم دغه پښتون دې نه مغول پرېښی نه انګریز پرېښی نه چنګیز پرېښی نه یو هم نه در پرېښی دا ته هم نه پرېږدي پوه شوې هماغه وزیر اکبر خان به هماغه د مکناتن توپنچه به هماغه وزیر اکبر خان به هغه به د جمرود غزوه به پنجابه څومره چې زر کېږي اولادونه دې له دې خاورې باسه په دې چې دغه خاوره هغه انسان هیڅ نه قبلوي کوم چې ظلم دلته کوي په دغه خاورې باندې د ناکاموره غوندې خلک راغلي د سارې وخوړ چې خدمت یې کړی نو ته خو یو خاین یې دغه خاورې د دغو د تیږو له لاندې زمریان نه دي دلته دیوان دي خو که هغه دیوان ډاکټر فوجا جان اخري پوښتنه ده نو کوم دغه طالبان چې اوس په دې باندې بدنام هم یو دا ټولو ته معلومات هم ده چې پاکستان وهڅو پاکستان اکمال کړه پاکستان په شتمنۍ باندې دوی ډزېدل او پاکستان په لارښوونه باندې دوی پر مخ لاړه اوس د پاکستان په مقابل کې راپورته شوي دي تا په نظر باندې دا یو سیاسي لوبه ده او که دا حقیقت به ویلی کېدای شي ګوره ملا برادر غني چې دا په بندیخانه کې نه پوهېږي کېدای شي طالب له ما او له تا نه سیاست کې ډېر مخکې ته څه خبره ولې طالب د ټول عمر په غرونو کې راځي طالب نن سبا ګوره کینی دنیا سره په خبرو کېناسته دنیا وکتله دنیا وخوړله نه پوهېږو دا خو موږ خو پیغمبران د سیاست کې طالب ډېر پوهېږي یعنې سیاست دا ده چې تمدن او ټکنالوژي او پرمختګ پرېږده بغارې خدای ته ووهو یعنې دا پوهه ده داسې نه ګوره زه تاته یو خبر وکړم دا ګوره چې دا چا سیاست او پرمختګ هم کړی و که نه ټکنالوژي دا څوک چې سپوږمۍ ته خېزي دغو یې هم ځان ته خلک غلامان ساتلي پوه شوې په داسې رقم د استعمالوي که نه د دنیا ډېره بل رقم یو سټرینج کس ده ته څه وایې یو انسان تعلیم یافته سو په هغه کې ډېر انسانیت راځي اول دغه د امریکا چې کوم فاونډینګ فادر دي دا ټول ډېر تعلیم یافته خلک خو دوی ټول غلامان افریقایان دوی ته نه پرېښودل چې مکتب ووایي افریقایان دې ته نه پرېښودل چې هغوی بایبل ووایي په هغوی یې مذهب حرام کړی تعلیم یافته کس چې څومره فاشیزم کوي هغه بې تعلیمه نه کوي زه دا نه وایم زه د طالب پلوه نه یم خو زه لنډغریزم هم ته زه غاړه نه کړم زه څوک چې بد کوي که په اروپا کوي که په امریکا کوي زه ورته درېږم زه د هغوی خلاف کوم زه څنګه چې مارټر لوتر کینګ راجګ شو خپل قوم یې پوه کړ باچا خان راجګ شو حق یې درلوده خلکو ته انسانیت هم ورښوده ګوره زه په دې نه یم زه دا وایم چې ته باید ډایورسټي قبوله کړې که چېرې ته ډایورسټي قبوله کړې چا کې که انسانیت نه وي ته هغه قبلوې اوس ګوره د اروپا کې ډېر خلک د انسانیت نشته پکې هغوی تا ته په بده ګوري ته ورځې پسې هغه نه تا ته ضرر در رسوي نه ته هغه ته ضرر رسوي